امام زهبي رحمه الله بله واقعه په خپل کتاب کې ذکر کړي. هغه فرمایي عبدالملک بن مروان ته یو ځوان ورغی او ډیر خفه او په ژړا یې هغه ته ویلې چې امیر المؤمنین ډیره لویه ګناه مې کړې ده، آیا زما توبه منل کیږي؟ عبدالملک بن مروان ورته ویل ستا څه ګناه ده؟ هغه ځوان ورته ویل ګناه مې ډیره لویه ده. بیا عبدالملک بن مروان ورته ویل الله ته توبه وباسه، الله رب العزت بل بندگانو توبه مني او د ګناهونو بخښنه ورته کوي. هغه ځوان ورته ویل چې امیر المؤمنین ما قبرونه سپړل، عجیبه غوندې حالات مې ولیدل. امیر المؤمنین ورته ویلې ته دا واقعه ماته بیان کړه چې تا څه ولیدل؟ هغه ورته ویلې چې یو شپه مې یو قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي مخ د قبلې څخه اوښتی دی. زه د هغه څخه وویرېدم، د قبر څخه د راوتلو اراده مې وکړه. چا راته آواز وکړل او ویې ویل چې د دې مړي څخه پوښتنه نه کوې چې مخ یې ولې د قبلې څخه اوښتی؟ ځوان وایي چې ما ورته ویل چې ولې د دې مخ د قبلې څخه اوښتی دی؟ هغه آواز کوونکي راته ویل د دې مخ ځکه د قبلې څخه اوښتی چې دې په لمانځه کې ناراستي که، دا د دې سزا ده. بیا بل قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي څخه خنزیر جوړ شوی دی، په زنځیرونو باندې تړل شوی او د اوسپنې کړۍ په غاړه کې دي. زه ورڅخه ویرېدلم، د راوتلو اراده مې وکړه. بیا چا راته آواز وکړه چې ته پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی؟ نو ما ویلې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی؟ هغه آواز کوونکي راته ویل چې ده په دنیا کې شراب څکل او د توبې ایستلو څخه پرته دا مړ شوی دی، نو په قبر کې دې نه خنزیر جوړ شوی. او دریم قبر ته ورکته شوم، ومې لیده چې مړی د اور په میخونو باندې په ځمکه کې تړل شوی دی او ژبه یې د شا خواته راوتلې ده. زه د هغه نه هم ویرېدلم. بیرته د راوتلو اراده مې وکړه. بیا چا راباندې آواز وکړه چې د ده د حال پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب اخته دی؟ نو ما ته وویل شول چې دې دنیا کې خپلو متزو او د خپلو پلیتیو څخه ځان نه ساته. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې عام عذاب د قبر هم د دغه قطراتو د متیازو نه ده چې یو انسان ځان ترې نه ساتي. او بل دا چې د خلکو ترمنځ یې خبرې وړې راوړي، دا د ده سزا ده. بل قبر ته ورکته شوم چې په هغه کې اور بل دی، د هغه نه زه هم ویرېدلم، را ووتلم. د هغه حال پوښتنه چې ما وکړه، نو ما ته ځواب راغی چې دوی به په مونځ نه کو، په مانځه کې به سستي کوله. پنځم قبر مې چې سپړه، ومې لیدل چې قبر دومره پراخ دی چې څومره سترګې کار کوي، او په هغه قبر کې رڼایي وه او مړی په خوشحالي سره ویده و، او د هغه نه رڼایي خپرېدلې او ښایسته جامې اغوستې وې. د هغه نه زه هم ویېدلم، د وتلو اراده مې وکړه. بیا ما ته وویل شو چې د دې دا و چې دی به په دنیا کې د الله رب العزت پیروي کوله، د خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې، همدارنګه د الله رب العزت رضا به تل لپاره دی په خپل ژوند کې تیره، هیڅکله دې خلاف یعنی د الله د اوامرو د احکامو نه سرغړونه نه ده کړې. نو الله دومره عزت دې ته په برزخ کې ورکړی او الله رب العزت به دا په آخرت کې جنت ته بیایي. عبدالملک بن مروان ویل چې دا د ګناهګارانو لپاره پند دی، او هغه څوک چې د الله رب العزت پیروي کوي د هغو لپاره دا زیری دی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. دا هغه واقعات دي چې امام الذهبي رحمه الله په خپل کتاب کې الکبائر کې د پند لپاره دا ذکر کړي دي. پوره سند به امام الذهبي رحمه الله ته معلوم دی، خو بیا هم د پند و عبرت دپاره دا بهتره دي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. او هغه ځوانان چې په دې فاسدو اعمالو باندې اخته دي، الله دې هغو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. الله رب العزت دې هغوی په خپل فضل و رحم و کرم سره د دې فاسدو اعمالو نه که هغه چرس دي، شراب دي یا نور نشهیي توکي دي، الله رب العزت دې دوی د هغې نه وساتي او د نیکې لارې هدایت دې زموږ سره ورته وکړي. او که په دې فاسدو اعمالو باندې دوی اخته وي، د دوی ژوند هم داسې تیر شي، نو په دنیا کې به هم ذلیلوي او په آخرت کې به د الله رب العزت په سخت عذاب کې دوی گرفتاروي. نه راشئ قدرمنو اوریدونکو، د خپل لنډ ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ.
د دنیا په مادیاتو باندې، د دنیا په متاعو باندې، د دنیا په ښایست باندې هیڅکله تاسو مه دوکه کیږئ. الله یاد کړئ، د الله ویرې ته په خپلونو کې ځای ورکړئ. د خپل فردي ژوند یا هغه ژوند چې په کورنۍ کې لرئ، هغه ژوند چې په ټولنه کې لرئ، ټول د الله العزت په اطاعت باندې، د الله په یاد باندې ښایسته کړئ. د مسلمان عزت، د مسلمان قدر هغه د الله په تابعداري کې دی چې هغه د خپل ژوند د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق تیر کړي. او که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو د الله د احکامو نه سرغړونه وکړه، تل لپاره په منکراتو فجایو کې اخته و، د هغه دنیوي ژوند هم رسوا دی او په آخرت کې به الله په عذاب کې ګرفتاروي. الله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي په دې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه.